په سعودي کې سبا اختر دی. The Saudi will observe Eid tomorrow. آیا سبا ستاسو اختر شته؟ Are you observing the Eid tomorrow? Happy Eid to you from my side. تا ته دې زما له طرف نه اختر مبارک وي. Happy Eid to you from my side. Happy Eid. اختر دې مبارک شه. Happy Eid. اختر دې نن به موږ په دې ویډیو کې د اختر په باره کې انګلیش زده کوو. زیاتره کسانو موږ ته په کمنټ سیکشن کې دا ویل یو ځل نه بار بار ویل چې تاسو موږ ته د اختر په باره کې یو ویډیو جوړه کړئ، یعنې داسې ویډیو جوړه کړئ په کوم کې چې موږ په انګلیش کې یو بل ته د اختر مبارکیانې ورکړو. ځکه چې زیاتره ملګري د دې ملک نه بهر دي، هغه دا غواړي چې موږ یو بل ته په انګلیش کې مبارکیانې ورکړو، د اختر مبارکیانې ورکړو. او دا هم غواړي چې موږ نورو کسانو ته هم په انګلیش کې د اختر مبارکیانې ورکړو او خپل اختر مبارکي د نور سره هم شیر کړو. خو وجه دا ده چې هغو ته د دې په باره کې څه علم نه وي چې په انګلیش کې به دا موږ هغوی ته څنګه وایو، په انګلیش کې به موږ څنګه یو بل ته وایو چې اختر دې مبارک شه. نو نن دا ویډیو صرف هم ستاسو لپاره ده او هم ستاسو په ډیمانډ باندې جوړیږي چې نن به تاسو په دې ویډیو کې ډېر مختلف قسمه داسې جملې زده کړئ کوم چې موږ په روزمره کنورسیشن کې یعنې د اختر په موقع باندې استعمالوو. او که تاسو هم غواړئ چې موږ یو بل ته په انګلیش کې د اختر مبارکي ورکړو نو بیا هم دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. So let's start. نو راځئ اوس دې ته وګورئ. The Eid moon has been sighted. د اختر میاشت ولیدی شوه. کله چې موږ په پښتو کې وایو چې د اختر میاشت ولیدی شوه نو بیا په انګلیش کې تاسو داسې وایئ. The Eid moon has been sighted. Sighted مطلب دی لیدل، ښکارېدل. مون وایي سپوږمۍ ته یعنې میاشت ته. The Eid moon has been sighted. Happy Eid. اختر دې مبارک شه. او دا خو زیاتره استعمالیږي د اختر په موقع باندې. کله چې تاسو یو کس ته وایي چې اختر دې مبارک شه نو بیا په انګلیش کې داسې وایي Happy Eid. اختر دې مبارک شه. او تاسو داسې هم شئ ویلی Blessed Eid. اختر دې مبارک شه. او د دې لپاره یو بل سنټنس هم استعمالیږي Wish you Happy Eid. د دې مطلب هم دی اختر دې مبارک شه. د درې واڼو یو مطلب دی، درې واڼه یو شانتي معنا او مطلب ورکوي. Happy Eid. اختر دې مبارک شه. Blessed Eid. د دې هم مطلب دی اختر دې مبارک شه. Wish you Happy Eid. اختر دې مبارک شه. په دې کې زیاتره الفاظ داسې کوم چې روزانه استعمالیږي یعنې د روزمره په بیس باندې استعمالیږي. خو تاسو یو الفاظ یو سنټنس روزانه مه ووایئ ځکه چې تاسو مختلف قسمه الفاظ ووایئ، مختلف قسمه سنټنس استعمالوئ نو په دې کې به ستاسو انګلیش امپروو کیږي او بهتریږي به. نو تاسو په درې واڼه کې هر یو استعمالولی شئ. Happy Eid. اختر دې مبارک شه. د دې هم دغه مطلب دی او Blessed Eid. Wish you Happy Eid. د دې هم دغه مطلب دی اختر دې مبارک شه. Happy Eid to you from my side. زما له طرفه دې تا ته اختر مبارک وي. کله چې موږ یو کس ته وایو چې زما له طرفه دې تا ته اختر مبارک وي نو بیا په انګلیش کې داسې وایي Happy Eid to you from my side. From my side د دې مطلب دا دی زما له طرف نه. Happy Eid. اختر دې مبارک وي. To you تا ته. نو د سنټنس مطلب شو زما له طرفه دې تا ته اختر مبارک وي. Happy Eid to you from my side. I wish you a very happy Eid. زه تا ته د اختر مبارکي ویم. I wish you a very happy Eid. یعنې زه تا ته ډېره ډېره د اختر مبارکي ویم. الله دې ستا ټول نیک اعمال قبول کړي. کله چې موږ په پښتو کې چاته وایو چې الله دې ستا ټول نیک عمل قبول کړي نو بیا په انګلیش کې داسې وایو May all your good deeds be accepted by Almighty Allah. May all your good deeds be accepted by Almighty Allah. ستا اختر څنګه و؟ کله چې موږ په پښتو کې یو کس ته وایو چې ستا اختر څنګه و نو بیا په انګلیش کې داسې وایو How was your Eid. ستا اختر څنګه و؟ او کله چې ته په دې ځای کې ایز استعمال کړې نو بیا به د دې مطلب دا شي چې ستا اختر څنګه دی. کله چې ته په موجوده وخت کې چاته وایې چې ستا اختر څنګه دی نو بیا په انګلیش کې داسې وایې
How is your Eid? او که ته چېرته داسې وی چې ستا اختر څنګه و نو بیا ورته په انګلیش کې داسې وی How was your Eid? آیا سبا ستاسو اختر شته؟ Are you observing Eid tomorrow? آیا سبا ستاسو اختر شته؟ یعنی سبا به ستاسو اختر وي. Are you observing Eid tomorrow? Tomorrow مطلب دی سبا. سبا زموږ اختر نشته. We are not observing Eid tomorrow. سبا زموږ اختر نشته. د دې سنټنس مطلب دا دی چې سبا زموږ اختر نشته. We are not observing Eid tomorrow. The Saudi will observe Eid tomorrow. په سعودي کې سبا اختر دی. کله چې منګه په پښتو کې وایو چې په سعودي کې یعنی په سعودي عربو کې سبا اختر دی بیا په انګلیش کې داسې وایو The Saudi will observe Eid tomorrow. The Eid moon has not been sighted yet. د اختر میاشت تر اوسه پورې په نظر نه ده راغلې یعنی د اختر میاشت نه دی لیدل شوې. The Eid moon has not been sighted yet. The Eid moon has been sighted. The Eid moon has been sighted. د اختر میاشت ولیدل شوه. کله چې موږ پښتو کې یو کس ته وایو چې د اختر میاشت ولیدل شوه یعنی د اختر میاشت په نظر راغله نو بیا په انګلیش کې داسې وایو The Eid moon has been sighted. تا ته او ستا ټولو کور ته دې اختر مبارک وي. کله چې موږ پښتو کې وایو چې تا ته او ستاسو کور والو ته دې ستاسو کور ته دې اختر مبارک وي نو بیا موږ په انګلیش کې داسې وایو Bless Eid to you and your family. Bless Eid to you and your family. په دې bless Eid په دې ځای باندې تاسو Happy Eid to you and your family هم ویلی شئ. تا ته او ستاسو ټول کور ته دې اختر مبارک وي.